جناره ده او د کلثوم رسي صنایع شرکت مسئوله یم. او بیا یو کال کېږي چې د خیاطي مې وکړه، خپل په لاس خپل به کور کې شخصي کار خپل شروع کړو. بازار زه خپله فرمایش راوړم دوکاندار نه که نه پوښتنه کومه چې څه رقم جامې پکار دي، څه رقم کالي، هغوی موږ ته وایي، بیا موږ ورته ګنډو چې ولیږو یې ورته. شاګردان یې روزم او تنخوا هم ورکوم او شاګردان معاش هم اخلم. غواړم چې خیاطه شم او خپل د کور مشکلات به حل کړم. میخوام که اینجا کار کنم تا خودم یاد کنم، به شاگردای دیگه یاد بدم، هم به خودم هم به خانوادیم یک چیز با این دین جور شه. خب کوشش کنه آسان است، اما که باز دیگه کوشش نکنه سخت است. باید یاد کنه که به زندگی خود یک چیز کنه. غواړم ښه خیاطه شم، کار مې ښه شي او نورو ته کالي وګنډم. دغسې که بار ماشینونه لرو نو موږ وایو چې لږ ماشین هم ښایسته شي، یو میز ښایسته نه لرو، داسې ځای هم تنګ دی که نه چې پکې ښایسته میز واچوو او کالي میزونه ماشینونه پرې سم کېږي او سم صحیح په راحت سره یې وګنډو. دلته لاسي صنایع د دستکولونه هم جوړوو که نه او کالي هم ګنډو، ټیکري هم ګنډو. د ډېرو شته غریبانانو چې بیخي د خلکو دغه ته ناست دي چې موږ ته راشي که نه همدلته بیا ښه دی، بیا لږ زره کار کوي نو د ورځې 100 پیدا کړي یا 50 پیدا کړي، په دې باندې خپله ګزاره یې روانه کړي، غریبانان یې خپل ژوند پر مخ بوځي. نو د حیاتي دې لپاره زده کوم چې خپل د کور مشکلات حل کړم او زه لکه استاد غوندې خیاطه شم او پیسې وګټم او خپل کور مشکلات حل کړم. خیاطي زده کوم، کالي ګنډم، مرۍ دوزي کوم، لاسي صنایع کاروم. دا زاړه ماشینونه دي باید داسې ماشینونه راوړل شي، کیمچیګان راوړل شي. زموږ مکتبونه بند دي، موږ غواړو چې ښه خیاطي شو. دې خویندو ته چې ما هلته زمینه برابر کړې دی د خوشحالۍ احساس کوي او زه غواړم چې نور هم ورته همدغسې کار وکړم او ښه خپل کارونه جوړ کړي تر څو دوی په راتلونکي ژوند کې خپل مخ لاړ شي، خپل ژوند خپل په مخ بوځي، ښه کار وکړي.